د جمعې د ورځې درود شریف ویلو فضیلت په دې ویډیو کې را سره واورئ. دا ویډیو درنه میس نشي، لازمي را سره واورئ او د ثواب په نیت د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ چې د جمعې د ورځې د درود شریف فضیلت پته ورته ولګي. جمعې په ورځ باندې ډیر درود شریف وایي او احادیث مبارکو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما باندې څوک یو ځل درود وایي نو د یو ځل درود ویلو سره د الله د طرف نه په د باندې لس رحمتونه را نازل شي. چې څوک په ما یو ځل درود وایي نو مونږ چې یو پیر درود وایو نو د الله د طرف نه را باندې لس رحمتونه راووريږي. جبې په درود شریف باندې لوندې ساتو. او حدیث مبارک کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي الصلاة علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل گناهونه دسی ورانی لکه یخی او بچی ور مړکی. خا دسی دا درود شریف د وجنه گناهونه ورادیږي. خا درود شریف ډیر وای. حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه دا ډیر لوی محدث تیر شوی دی. وی ما او زما خاندان چې سمندلی دي نو دام د درود شریف په برکت مندلی دي. خا د جمعې په ورځ باندې شپه باندې د درود شریف ویره ډیر کوي. د ماشومان باندې وای واړه واړه ماشومان بی ګناه جبي بی ګناه سترګي نو دی باندې درود شریف وای چې دا درود د جمعې په ورځ باندې پیش کی. دا میاشت چې کومه شروع د دې ته اسلامي میاشتو کې د ربیع الاول میاشت وای. دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی هم دی او وفات شوی هم دی. پیدا شوی دی میاشت کې دی وفات شوی. دا 12 ربیع الاول چې یادېږي لکه پرون 12 ربیع الاول نمونږ ټول وایو 12 ربیع الاول باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. نه په 12 ربیع الاول باندې وفات یقیني دی او پیدایش یقیني نه دی. په 12 ربیع الاول باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات یقیني دی چې په 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام وفات شوی دی او پیدایش په 12 ربیع الاول یقیني نه دی. هغه کې ورځې مختلفې دي. بهر صورت دا د ربیع الاول میاشت دی کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صورت ذکر وشي نو دا لویه خبره ده چې الله مونږ باندې لوی احسان کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. ز پیغمبرم او آدم علیہ السلام لا د روح او د جسد په منځ کې. آدم علیہ السلام لا نو پیدا شوی چې نبی علیہ السلام فرمای ز پیغمبرم ځکه خو نبی علیہ السلام اول النبیین دی او آخر النبیین هم دی. هغه وخت کې ز پیغمبرم چې آدم علیہ السلام لا پیدا شوی نو. آدم علیہ السلام چې پیدا شو عرش ته او قتل نو په عرش لیکلو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول الله په عرش لیکل شوی چې ستا اولاد کې یو پیغمبر را روان دی چې نوم به محمدي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو نسبتو. یوی د نسب نسبتو چې محمد ابن عبد الله محمد زید عبد الله دای نسبی تعارف او دای نسبی حیثیت او یو نومیو محمد رسول الله دای اغا نسبی تعارف او دای د بعثت او د الله د طرف نه چې رسول را لېږلی شي او دای د اغي پهلو د چې محمد رسول الله محمد